بسم الله الرحمن الرحیم. نن له یو نوي تخنیک سره تاسو ته حاضر شوی یم. موضوع مو دا څنګه کولی شو کمپیوټر په خپله خوښه ګل او چالان کړو. په دې معنی چې کمپیوټر ته وخت ورکړو چې باید 3 دقیقې بعد خپله ګل سي، 2 دقیقې بعد خپله ګل سي، نیم ساعت بعد خپله ګل سي. مثلا تاسو کمپیوټر یو چاته لاس کې ورکړی، هغه درته وایي چې زه 15 دقیقې کار لرم، نو ته غواړې چې 15 دقیقې بعد کمپیوټر ورته خپله شي ګل شي. نو د دې لپاره کومه لاره پکار ده؟ نو زه تاسو دا تخنیک ښیم، تر آخره پورې ویډیو وګورئ. مخکې له دې چې زه تاسو ته ویډیو پیل کړم، لومړی باید دا ووایم چې که چیرې مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، یو ورسره د بیل آیکن هم کښېکاږئ، تر څو چې موږ کومه نوې ویډیو اپلوډ کوو تاسو ته په اول در ورسیږي او له هرې ویډیو نه خبر شئ. نو د دې لپاره تاسو د وینډوز بټن او آر ته فشار ورکړئ، دا رقم صفحه راځي. ښه، وینډوز بټن ځینې ملګري نه خط کې وپېژني، وینکیس یې ورته وایي، دا او آر داسې مو کله ونیوله بیا به ورپسې آر ووهئ، دا رقم صفحه تاسو ته راځي. نو دلته تاسې باید شی ولیکئ، شوت ډاون، SHUTDOWN، شوت ډاون. بیا ورپسې فاصله په دې باندې راځي، دا غټه بټن به ووهئ، فاصله. بیا ورپسې دش علامه ورکئ، دش داسې بیا ورپسې شی ووهئ، اس. بیا ورپسې فاصله به په دې ورکئ، بیا دش علامه، بیا ټي، بیا یو فاصله. دلته وخت ورکئ. که چیرې غواړئ کمپیوټر مو 2 دقیقې بعد ګل شي، نو دلته 160 ولیکئ. نو کېږي کمپیوټر به کله چې تاسو 2 دقیقې پوره شو نو کمپیوټر ګل کیږي. ګورئ دا وکړئ کوم، دلته وایي وینډوز ویل شوت ډاون ان 2 منټس، وایي وینډوز وایي 2 دقیقې بعد شاید څه سي ګل سي. نو ته غواړې بیرته پښیمانه سولې، زه غواړم دا 2 دقیقې بعد ګل نشي، بیرته پښیمانه سولې، 2 دقیقې پسې پوره سي کمپیوټر ګل کیږي. خو کله چې تاسې پښیمانه سولئ نو دې لپاره څه شی ولیکئ، دلته شوت ډاون به ولیکئ. نو دلته شوت ډاون چې کله ولیکه بیا فاصله ورکئ، بیا منفي علامه یعنې دش علامه ای، دا انټر کئ. نو دا کې تاسو ته پیغام درکئ چې لاګ آف از کانسلډ، نو دا چې سو کانسل سو. نو که چیرې غواړئ کمپیوټر په خپله خوښه ګل کړئ، نو همدا یې طریقه وهیله ده چې خوښه سوې مو وي.